بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رقم جان زل بیت په خدمت کې حاضر دی. قدرمنو تاسو ته پاته وي په سوشل میډیا باندې فیسبوک کې د آی ډي او د پیج انتهایی زیات مسایل راځي. بعض آیډیونه چې کومې د خلکو شیر کړي وي چې مولا باندې ریسټریکشنز راغلو، کمنټ وکا 100 پورا کا 1000 پورا کا دومره وکا باج پیجونو باندې څار کله پیج کوالټي ته لوړ شي نو هغه ځکه ریډ الرټ د څنګه تاسو سره بریخي هم دغه پر غلې وي. دغه ویلي رسي او دغه وجوهات څه دي په څه واجب باندې رسي او د دې بیا حل څه ترتیب دی دا ټول په دغه ویډیو کې د سره شریکوم. خو کایندلی صرف دومره مهرباني سره وکړو چې دغه ویډیو د سره بل مرګلي ته هغه ته هم سند کوی چې هغه ته دغه پرابلم ورکیوي. اول رڅوغه خبرې ته چې تو آی ډي ریسټریکشنز باندې ویلي رسي چې تو باندې 30 دن د پاره کمنټ لایو وغیرہ د هر څه باندې کې ګوره دی هغه اول ریزن دا دی چې کله هم ته په یو ځای کې ګوره د فیسبوک پالیسی دی ځنه ملګری وایي سره رقیمت دي ځوان د پاره ته باندې خلک کمنټ کوي مونږ څومره کمنټ کوي کوم ته هیڅ مسله نشته. ټیک دی عزت او ذلت حکم دی صرف او صرف د یو رب پر لوس کړي. ها دا ویلي رسي وجوهات صرف او صرف د دې ګوره چې ته کله په یو ځای کې کمنټس کوي تو یو کمنټ وکړو په کمنټ کې تو کنزل وکړه یا د بل څه د هډ سپیچ استعمال کړو نه فیسبوک څخه کله نه میټا ته چینج شوی دی. میټا چینج کېدلو سره دغه پالیسی هم رو بسله چې هغه پیجونه چې هغه تقریبا 50-60-70,000 10,000 نه باندې چې کوم لایک دی هغه لري فالوور لري نو هغه که په هغه یو کاس باندې چې هغه کوم کنزل د دې په یو پوسټ باندې کړي وو یا هډ سپیچ یا وغیرہ بل څه وایلیشن یې کړی وو نه هغه باندې د هغه لفظونو مطابق کمپلین وکړي لکه هډ سپیچ استعمال کړی وو غلطه خبره کنزل یې لیکلي وي مثال ته هډ سپیچ سره هغه کې سلیکټ کې بیا هډ سپیچ کې ته مختلف کیټګریز راوړي چې یاره ته کوم قسم ته خبره دی کړي دی آیا اسلامک خلاف ورزي کړي دی د تو ملک خلاف ورزي کړي دی کوم شي خلاف ورزي کړي نو هغه مین شای به ته سلیکټ کوي غوسه کې بنره چې ته وایي یاره مطلب مو ته کنزل کړي او دغه وایلیشن کړي فیسبوک به چې کوي کاغه وایلیشن کیټګری کې چې د هغه رو نغلو کوم تو کمپلین لګولې به بغا نه کیږي. ها ناغه باندې ته تقریبا 3 بار په یو کمنټ باندې کمپلین مطلب ریپورت کې ټیک شو د هغه پیج نه چې هغه 10,000 نه باندې فالوور لري نو صاحب هغه کاس آی ډي نه بس لوست نو ومینځي ټیک شو ریسټریکشنز کې روشي بیا دوباره بیا چې تا هغه وکي غلطي وکي باز هغه کې بیا دوباره وته وي سره ډیسیبل نو فیسبوک نه دوباره ختم کی دا آی ډي حکومت دی دغه آی ډي د سیوای چې 30 دن د پاره به ته انتظار وته کې خو په دغه 30 دن کې به نور مزید خلاف ورزيونه بالکل هم نه کوي کچېری تو خلاف ورزيونه وکړي نو تو آی ډي به ډیسیبل کیږي حل دادی بیا به ته دوباره بل آی ډي جوړوي او که نه کوي چې ته نو 30 دن بعد ته دوباره به حل کېدای شي. او روشه پیج کې زهر کله ته ریډ الرټ شوش ولو دالته څنګه مو سره تصویر کې هم لیدای شي د دې وجوهات څه کېدای شي او د دې حل څه کېدای شي. د وجوهات ګوره صرف او صرف داغه دي چې هر یو هغه ویډیو هر یو هغه تصویر چې هغه کې مطلب وینه چانه بيدلی وي یا کاس لګیا وي وਹੀ ټیک دی په کوتکو باندې وਹੀ یا څوک لګیا دی وړو کې مشومه غیر نیولې دی وي یا یو کاس لګیا دی چې سیزئی ور لګئی کنه یو د یا قرآن مجید تو باندې عزب الله د سي ډېری واقعیت مخکې رغلي دی یا د سي نور څه شي کیږي کنه دی یو ریلیجن دی هغه خلاف ورزي کیږي دی هغه ګستخی کیږي نو بیا هغه په واجب باندې هم تو ته پیج باندې ریډ الرټ شو کیږي تو پیج ان پبلش شو ٹھیک شو او د دې نه علاوه په هغه ځای کې چې هغه ځای کې پیج ولا لګیا دی کمنټ وکړو بل پیج ولا ریپورت وکړو نه هغه باندې هم همدغه شی راځي او هر هغه یو شی لکه ریسنټلی د افغانستان ولا خبرونه وکړه شیر کړو هغه ایډیو نه پیجونه به بین کېدلو نو دسي ووس هم څه پوسټونه شته دي چې هغه په شیر کولو سره دي تو پیج حکومت هغه پبلش کیږي بدقسمتۍ سره به زدا وایم چې د مفتی سردار علي حقانی ریسنټلی حکومت څنګه وشو دی په واجب باندې دنیا پیجونه باندې شو هیڅ خبرم نه د پیج بیا راځي هغه مو د سي عالم مو څنګه د پاره مونږ مطلب هر څه کولای شو ټیک دی. او بل خبره دا دي چې دغه اوس کوم بچای دی دغه بچی ته مخې ته اول د لفظونه لیکل کیږي چې مفتی سردار علي حقانی کا بیٹا ټیک شو نو هغه پوسټ څوک هم شیر کوي هغه په واجب باندې هم هغه ان پبلش شي. اوس دا د ډیره بدقسمتۍ خبره دي چې آیا دا ویلې دود سي کوي فیسبوک پیج کې مفتی سردار علي حقانی فیسبوک کې ویلې بیان دی دغه بچای ویلې بیان دی ټیک دی هغه سره پیج ویلې ان پبلش ته خداغه تاسو ته صرف اگاهی د پاره در کوم د دې بیا حل څه دی ګوره چې کله هم ته په پیج باندې ریډ الرټ شو ولو د دې حل صرف او صرف داغه دی چې تو کوم پوسټونه په پیج کې کړي دي کاغای دی تو پروفایل تصویر دی چرته بینر کې د تصویر دی
تصویر د شیر کړی دی، لیکل د شیر کړی دی، ویډیو د شیر کړی دی، A to Z مکمل طور باندې چینج کا. پوسټونه چې څومره هم دی هغه مکمل طور باندې ډیلیټ کا، ډیلیټ آل آپشن په وایي چې مکمل ختم شي. د هغې نه بعد به ته لوګو چې کوم تصویر دی هغه هم بدل کی، سرته بینر تصویر دی هغه به هم بدل کی، او خپل موبایل کیمرې سره ریکارډ شوی ویډیو هغه به ته 90 दिन پورې اپلوډ کړې، 3 مهینه. ٹھیک شو، دغه به ته اپلوډ کړې، خو تو پیج باندې به هیڅ قسم ته لایک، هیڅ قسم ته ویوز وغیرہ بالکل هم نه رسی. او د دې مقصد دا نه دی چې ته 90 दिन لپاره پوسټ ما کوه. که 90 दिन لپاره تو پوسټ و نه کړلو، لایک وغیرہ ته د سوچ وکړو، تو پیج بیا بالکل هم ټیکیدای نشي. 90 दिन لپاره به ته مکمل جینون کوم پوسټونه دی هغه کوي، نه بچ تصویر نه بل ویډیو نه څه نه څه یو شای بچانه نه رو کاپی کوي. 90 दिन پورې به دغه پوسټونه کوي تو په پیج باندې تصویر باندې لایک رچی نه رچی هیڅ خبره نه دی. د 90 दिन نه بعد به دوباره تو ته دغه پیج څه کوم دی دغه د پبلش کېدلو څه نه څه چانس شته دی چې شاید تو ته ونشي، خو په شرط دی که تو خلاف ورزي نه وکړي. ٹھیک دی، د دغه دا حل دی. وګوره اکثر خلک لګیا دي، څوک غلط کمنټس وکي، څوک چاته کنځلي وکي، څوک چاته څه وکي، بیا ایډي تصویر شیر کړي چې یاره 90,000 کمنټونه وکړو. دا دی بالکل دی حل نه دی. دا چې چا دا خبره کړې دی یا چا دا انفارمیشن شیر کړی دی مکمل غلط شیر کړی دی، ته وکړه هغه باندې 2000 کمنټونه وکړه. ټیک دی، ټوټل ټیک کمنټونه وکړه، هیڅ مسله هم دې سره نه کېږي. تو ته چې فیسبوک کوم لیمټ در کړی دی 30 दिन دپاره مدت به ختم کېږي، هغه نه بعد به ته بحال کېږي. که تو په یوه پوسټ باندې څوک هزار څه کوي، یو لک کمنټونه هم وکړي، بالکل هم نشي ټیکېدلی. کومه پالیسي در کړې دی هغې پالیسي خلاف ورزي به ته نه کوي. دغه چې کوم رولز و دا د فیسبوک دی، دا د مو نه دي، دا د کمیونټي فیسبوک چې کومه کمیونټي دی د هغه خلاف ورزي ولدي. ګوره یو کاپي رایټ دی، یو کمیونټي دی. کاپی رایټ هغه دی چې مو ویډیو تو شیر کړله، زه ته کاپی رایټ کلیم در کوم چې مو ولا کانټینټ دی هغه پلنکی سړي هغه کړلو استعمال کړلو، فیسبوک کې ریویو کو سار کړه تو سره وروته تو پیج ټیک ډاون شي ان پبلش شي. یو د فیسبوک کمیونټي ګایډ لاین چې نه مو نه تو فیسبوک څخه کوم خپل پالیسی دي چې دا بنا اپلوډ کړي، دا بنا کوي، دا بنا کوي، د هغه خلاف ورزي تو وکړه، بیا به ته صرف انتظار کوي، بیا دی تو یو ټریک یو شای یو هم کور نه کوي. خو که چاته هم پیج ان پبلش شي او د هغه نه بعد به بیا ته څه کوي، ته هغه آی ډي چې په هغې آی ډي کې ته پیج ایډمین و هغه باندې تو پوسټ کړی و، هغه په واجب باندې تو ته پیج ان پبلش و، هغه آی ډي به د پیج ایډمین شپ نه ختم کړي او نوي آی ډي به جوړه کړي، بیا د تو پیج څه نه څه حده پورې سمولو چانس شته دی. د ویډیو سره زیاته نه زیاته شیر کړو چې کوم ملګرو ته څه پرابلم وي هغو ته هم دا کلیر شي.